د وایس اف امریکا ډیوا ګرانو مینوالو ستاسو کوربه فاروق فراق د پروګرام دا خاوره دا خلک سره حاضر دی. نن سره په پروګرام کې په پاکستان کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی عمر زاخیلوال مېلمه دی. دوی سره به خبرې کوو د پاکستان او افغانستان د اړیکو په حواله چې هغه کوم علتونه دي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې ورځ په ورځ سیوا کېږي او د کمېدو نوم نه اخلي. سفیر صاحب هرکلی درته وایو ستړي مه شئ. مننه کور ودان. سفیر صاحب اړیکې د پاکستان او د افغانستان ډېر په تیزۍ سره د خرابتیا په لوري روان دي. وجوهات یې څه دي؟ وجوهات یې په اول قدم کې بې اعتمادي ده، د شک فضا ده، نه پرمختګ دی په هغه څه باندې حد اقل افغانستان په طرف باندې چې د افغانستان ولس ورنه کړېږي چې هغه جنګ دی. هغه په افغانستان کې وژنه ده، په افغانستان کې د بمونو الوتل دي او همدارنګه په متوداومه توګه د افغانستان تخریب دی. او طبعا کله چې جنګ وسي په دې کې نو شکونه شته چې دا د کومه خوا دی، ځکه چې جنګ خو آسماني نه دی، جنګ انساني دی. جنگ حمایت ته ضرورت لري، جنگ راهنمایي ته ضرورت لري، جنگ لاسونو ته ضرورت لري. نو دغه ساحې د جوړې شي طبعا هغه برداشت په افغانستان کې دی، هغه برداشت دا دی چې ځینې تحریکونه کېږي، چې ځینې لاسونه دي چې هغه څوک چې په داخل د افغانستان کې جنګېږي هغه د دې خوا غځول شوي. نو زموږ بې اعتمادي دې خوا ته بې اعتمادي شته، ولې نشته؟ دلته که پر ځای دي که پر ځای نه دي، هر هغه خرابۍ چې دلته راځي تړاو ورکول کېږي کابل سره، د کابل تړاو ورکول کېږي د پاکستان د یو بل ستر رقیب به ووایو د دشمن لفظ څخه نه دی، د ګاونډیانو ترمنځ د هند سره. نو دغه ده چې دا د اعتماد فضا لا مغلقه کوي. پاکستاني چارواکي وایي چې د افغانستان سره زموږ ګاونډګیرت دی، رښتې مو دي ورسره د تاریخ په حواله باندې، د جغرافیې په حواله باندې، یو څه د کلچر په حواله. هند لرې دی، دوی وایي چې کله په افغانستان سخته ورځ وه پاکستان ورته لاس ورکړی، اوس دوی خپل لاسونه هند ته اوږده کړل او دا جفا بولي، یا وایي چې افغانستان هند تیر باسلو. ولې افغانستان داسې کوي چې پاکستان نه لاس واخیست او هند ته یې ورکړ؟ دغه برداشت چې دلته د هر چا سره وي چې هند د افغانستان تیر باسي، د افغانستان د په کمه سترګه کتل دي، یعنې د افغانستان په خلکو کې، د افغانستان په مشرانو کې د عقل نشته چې د خپلو ګټو په بنا باندې رشتې جوړې کړي، بلکې د لرې نه هند راځي او هغه ورته ښیي او هغه بیا افغانستان خپل ځانم تبۍ ته ورکوي او بل هم تبۍ ته ورکوي. دغه برداشت چې دی لوی ترینه ستونزه دغه برداشت دی. موږ نوی هیواد نه یو، موږ زرونو کلونه دغلته موجودیت درلوده، امپراتورۍ مو تېرې کړي دي، تاریخ پروت دی. دغه تاریخ نه که نور څه نه وي، د پخوانۍ چې په دغه منطقه کې موږ یو قوت وو، د دغه نه خو څه درس زده کړي، د دغې نه خو به یو څه پوه شوي وي چې شخصي ګټې، ملي ګټې کومې دي او د چا سره تامینېدی شي. هغه اړیکې چې د دې خوا خلکو او د افغانستان ترمنځ دي، د هېڅ بل دوه ګاونډیو ترمنځ نشته. نو دلیل نشي پیدا کېدی چې موږ دې په قصدي توګه باندې غوښتي وي چې د پاکستان سره دې اړیکې زموږ ترنګړې شي. اړیکې په څه شي خرابېږي؟ د تورخم لاره موږ وتړله د خلکو په تګ راتګ باندې هفتې اړیکې په دې خرابېږي. د سپین بولدک لاره موږ وتړله، یو مشهوره افغانه چې نړیواله څېره وه شربت ګله په کوم دلیل باندې په زندان کې پرته ده؟ تورېرسته وه، بمونه یې ځانه تړلي وو، تهدید و. دغه خو ګوره تاثیرات لري. ګورې پاکستان یو لوی ملک دی،
مونږ اړتیا لرو چې د ملک سره اړیکې ښې وي، مګر دا ملک هم اړتیا لري چې د خلکو زړونه په لاس کې واخلي. په دې کې شک نشته دی چې دلته 15 کاله افغانانو ژوند وکړ، ښه په عزت سره ژوند یې وکړ، مګر په دې کې هم شک نشته چې 2-3 کاله هر نوع تکالیف ورباندې راولي. ګورئ افغانان د نړۍ ټول خلک په همدې شکل دي، خو افغانان په خصوص باندې هر ځای د عزت قربان کړي، د عزت نه پورته شی نشته. بې عزتي کول د افغان د جدي اخلي. دا نظر کول افغانان چې دوی د هند لاسپوڅي دي، دا د افغانانو بې عزتي ده. دا چې د افغانانو یو مشهوره څیره زنانه چې 40 کلنه مریضه کونډه ده په زندان کې اچول، دا د افغانانو بې عزتي ده. دا چې دا د تګ لارې دي د لرو برو پښتنو ترمنځ او دا رښتې دي، د دې هڅه کول چې دا قطع شي، دا بې عزتي ده. او بیا هم ګیله کېږي چې ولې هند ته نږدې ځئ، خو ناشنا تا ورټېله کړی یم. د هند سره زمونږ دوستي په ځای، هغه سره موږ دښمني نه کوو. ولې وکړو؟ ستا به دښمني ورسې، زما خو نه ده ورسره. مګر د دې معنا دا نه شوه چې متصلې د هند سره دوستي معنا د دښمنۍ د پاکستان سره ده. دلته ترجمه متاسفانه همدا ده چې د هند سره سلام معنا دا شو چې بس پاکستان سره زموږ دښمن دی. قطعا نشته، قطعا نشته. موږ غواړو چې نږدې اړیکې ولرو، موږ غواړو چې تجارت ولرو، موږ غواړو چې یو په بل باندې اتکا ولرو، موږ غواړو چې ښې رابطې ولرو، مګر متاسفانه په کوچنیو خبرو، په کوچنیو فکرونو باندې دغه رابطې سره خرابې شوي. تاسو یو طرف ته دا خبره کوئ چې لارې وتړلې، بل طرف ته چې کله په پېښور کې په آرمي پبلک سکول باندې اټیک کېږي، د هغې په شا دا خبرونه راځي چې ترهګر د تورخم د لارې راوړېدلي. اول به د دې نه شروع کړو چې پېښور پبلک آرمي سکول چې هغه باندې حمله چا وکړه، هغې نه وروسته حملې وشوې، دا اوسنۍ حملې وشوې. د TTP یادېږي، تحریک طالبان پاکستان یادېږي، د هغې لاس پکې یادېږي. د تحریک طالبان پاکستان کابل را پیدا کړ، خو د هغې مشران هلته ناست دي. اوس راځو ورته. د طالبانو ځینې قمندان هملته ناست دي، موږ سره جنګ کوي. داعش هملته راغلی دی، موږ سره زموږ خلک وژني. القاعده هملته راغلی دی، زموږ خلک وژني. TTP هم راوښتی دی اخوا ته. همدا رقم چې تاسو ته تهدید دی، موږ ته هم تهدید دی. د TTP مشرانو د ملا عمر سره بیعت کړی و، که د کابل د حکومت سره بیعت کړی و، او ملا عمر څوک حمایه کوي؟ اوس راغلو TTP ته. دې خوا ته TTP په شمالي وزیرستان حاکم و، په جنوبي وزیرستان حاکم و، په سوات حاکم و، په اخوا ته په باجوړو په دې ساحو باندې حاکم و. دلته و، دوی سره جنګ وشو، کاشکې ټول د منځه وړی وی، نو دا خو ټېله شو اخوا ته افغانستان ته. ګیله باید مونږ وکړو چې دا غم د خپل سر نه خلاص کړو، په مونږ دې راچاپک. د آرمي پبلک سکول ټول کوم کسان چې وو چې مونږ ته ټپ راغی، مونږ ونیول، مستقیم هم پاکستان ته حواله کړ چې وخت اوس اعدام شوي هم دي، 6 کسانو که 15 کسانو که 100 کسانو. صحیح شو. نو اوس بری شو، دې خوا ته به خبر وکړو. په شمالي وزیرستان باندې خبر دغه وشو، عملیات وشو، په جنوبي وزیرستان باندې وشو، په شمالي وزیرستان کې میرانشاه په دې ساحه کې د حقاني نیټورک هډې وې که نه وې، عمل د مراکزو که نه و. یو ادنا قمندان د حقاني وښودل شي چې د هغه ګوته وینې شوي دي په دې عملیاتو کې. وژل خو یې په ځای پرېږده، نیول خو یې په ځای پرېږده. ګورئ شمالي وزیرستان د خاورو سره خاوره شو، هغه د خو تصویرونه تاسې ګورئ، مګر د حقاني د نیټورک پکې یو ګوته خوږه نه شوه. بالمقابل کې ما ورته ویلې چې هغومره دا بې اعتمادۍ رامنځته کوي. ما ته من حیث افغانستان چې زه هلته ناست یم او دلته په شمالي وزیرستان کې اډې دي دلته او بمونه جوړیږي، ما ته افراد مهم دي که ما ته کورونه مهم دي چې کورونه وران شي؟ زه نه غواړم چې کورونه وران شي. د پښتنو کورونه دي ولې وران شي؟ یو ملک چې 40 کاله مسلسل ځپېدلی وي سولې ته نیاز لري. سوله موږ ته TTP نشي راوستی، سوله موږ ته القاعده نشي راوستی، سوله موږ ته ښې اړیکې راولي، د ورورۍ لاس غځولې راولي، د اعتماد فضای راولي، متقابل احترام پکار دی. مونږ د تروریستي فکر وکټمز یو، قرباني مونږ ورکوو. په پاکستان کې مشکل د
امنیتي ادارو د فوج سره زیات دی که د حکومت سره سوا دی؟ ګوره پرده تغییریږي فنډامنټلز چې دي همغه دي. فنډامنټلز لوی ترین مشکل د پالیسیو دی. پالیسي همغه دي. د نن پالیسي د کال تیر پالیسي د 2 کال تیر پالیسي همغه دي. تغییر نه دی خوړلی. څه شی چې زما په وخت کې شوی دی هغه دا دی. دا ظاهري خبرې م کمې کړي، سپینې خبرې سره کوو لکه اوس چې تا د سپین لګیا یم او سپینې خبرې کوشش کوو چې د دې خوا نه موشي مونږ ته ښه دی چې خبره ډاګ ته شي میدان ته شي چې خبره څه ده اشنا. دا جنګ په څه؟ دا پالیسي د حمایې د جنګ په څه؟ د پاکستان سره د اړیکې جوړول د افغانستان د اساسي اهدافو څخه دي. مونږ په دې باندې متيقن یو چې په افغانستان کې سوله نه راځي تر څو چې مونږ پاکستان سره لار پیدا نه کړو. او په دې سره پوهیږو چې په افغانستان کې جنگ پاکستان کافي متضرر کړي. نن چې افغانستان کې سوله وي دلته پاکستان په ګوټ کې به لوډ شیډنګ نه وي، ارزانه برق به وي. د دې تاثیرات وګوره په اقتصاد به څه وي، په انډسټري به څه وي. نن که په افغانستان کې سوله وي د ټول مرکزي آسیا مارکیټ تر روسیې پورې به د افغانستان د لارې د پاکستان وي. د دې پوټنشل به دلته څه وي. نن چې په افغانستان کې امن وي په پاکستان کې به هم امن وي. دا کم چې د اور بڅري چې دلته رالوزي دا د افغانستان دي. که په کراچۍ کې دا حقیقت دی، که په کراچۍ کې واقع کیږي، که په کوټه کې کیږي، که په لاهور کې کیږي، که پېښور کې کیږي، یو شکل نه یو شکل تعلق د افغانستان د وضعیت سره لري. دا دې معنا ونه شو چې افغانستان وکړه. دا معنا ده چې د هغې سره تړاو لري. یو هفته مخکې 2 هفتې مخکې په سیپاک باندې مې خبرې کولې چا سره چې بیا مطبوعاتو کې مې را دغه شو. سیپاک که چیرې په افغانستان کې امن شي او افغانستان هم وصل شي د سیپاک ارزښت د پاکستان لپاره 4 چنده 5 چنده پورته کیږي. نو دی په ګټه ده. په افغانستان کې چې امن شي اتومات ورسره دې خواته په خیر پښتونخوا کې مثبت تاثیرات دي، په بلوچستان کې مثبت تاثیرات دي. سیپاک باندې بیا ضرورت نشته چې سړی تشویش ولري. سیپاک به زموږ هم پروژه وي، د پاکستان به وي، د مرکزي آسیا به وي. دغسې به سره نښتي وو. بحث به مو په دې نه وي چې تورخم د 100 متره کې دروازه جوړه کړو یا بندر جوړ کړو. په دې باندې دا شیان نه جوړیږي. مشکل د دې نه دی چې دلته د ډیورن په کرښه باندې خلک اوړي راوړي. مشکل پالیسیو کې دی. پالیسي تغییر کا اوس چې پالیسي دې تغییر کړه، پالیسي دې اقتصادي کړه، پالیسي دې دوستۍ کړه، ښه دی چې خلک واوړي راوړي. خو ټرورست به نه اوړي، تاجر به اوړي، سرمایه گذار به اوړي، د دوستۍ دپاره به خلک اوړي راوړي. نو هغه خو ښه دی. د هغې دپاره بندښت نه پکار، لا نورې لارې پکار دي. صاحب داسې په ساده ټکو کې راته ووایه چې که دغه د افغانستان او د پاکستان اړیکې خرابې وي نو زمونږ ولسونه هم په خپلو کې ګنډل شوي، په ولسي اړیکو ورسره یو بده اغېزه کېږي. هغه کمې هڅې دي ستاسو چې ولسونه ورته امید ورکړي، امید ور وبخي چې هو هر وخت به تیاره نه وي، رڼا به هم راشي. داسې هڅې کوئ؟ والله ګوره اول خو ویښېدل د خلکو په کار دي. یو خو زموږ د طرفه که کوم بحث دلته کېږي چې ممنوعیت د خلکو د تګ افغانستان ته دی، قطعا نشته. افغانستان د پاکستان د ټولو خلکو په مخ باندې خلاص دی. پښتنو خو خپل کور دی، د پنجاب او د سند دوی دې خدای دې راولي. زه ګورم چې خصوصا په عموم کې د خلکو ترمنځ د پاکستان او د افغانستان د خلکو ترمنځ باندې داسې یا په د بې عقلۍ نه او یا هم کېدای شي تحریکېږي بد رد وایي یو بل ته، او په خصوص د پښتنو ترمنځ چې دلته پښتانه دي او یا هلته اخواته دي، د دوی ترمنځ په ځینو واقعاتو باندې بس یو بل ته رد وایي. دا که څوک ناګاهانه توګه باندې کوي نو دا بې عقلي ده، او که به آګاهانه توګه کوي نو دا د یو بل چا پروژه ده چې باید دې ته متوجه اوسي. مونږ ستاسې پیغام باید پیغام تګ راتګ اوسي. حکومتونه به راځي، د هغې به رابطې ښه خرابې وي، مګر د ولسونو رابطې تر اوسه مثبتې وي، باید مثبتې پاتې شي.
او مینوالو تاسو واورید د افغانستان د سفیر ښاغلي عمر زاخیلوال د خولې نه هغه خبرې چې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې خنډونه څه شی دي، تمې څه شی دي، غلط فهمۍ څه دي. د دې نه پس به درته د یو بل خوندور پروګرام سره حاضرېږم. تر هغې مو په لوی الله سپارم.